जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सैयद अली शाह सासो पर खिदमत के द बेटक टीवी पे शबाने हाजिर दे मौजूद है जी द DPO सवाबी ऑफिस के सवाबी DSP नूर लमीन से मौजूद है जी दे सर सर जी मुंग सरा जनाब अली साहब चे कम ट्रैफिक इंचार्ज गईम जी मौजूद दी चे ट्रैफिक से कम मसाइल ली अवाम तक कम दरपेश मसाइल ली दागी मुतालिक पाई सर डिस्कशन कौ जी चे अगई पल यो राय यो पॉइंट ऑफ व्यू मुंग तरा की चे दावाम कम से सवालात दी चे आगा क्लियर शीटोल अवाम होता द टोल पहला बजी मुंग राजू हेडक्वार्टर DSP नूर लमीन साहब तब राजू अगई न बा दा तपोस पख्तना कौम चे दा वन व्हीलिंग देर आगा चे यो इशू रजी का अगो गोरे जमंग दा यानी कि नेशनल बेस बाने पाकिस्तान बेस बाने ओ गोरे अगम यो डेर गाटी इशू दे दे सरा सरा जमंग द सवाबी बेस बाने जी दा यो डेर गाटी इशू दा चे पर टाउनशिप के दा जमंग दा नौजवान नस्ल ले दा जी वन व्हीलिंग बाने सर दे और दा वन व्हीलिंग जी डेर ज्यादा नुकसान दे डेर नुकसान सबब गर्जी दैना बा तपोस पख्तना कहो चे दई बारक सेक्शन से दे फद दई सलाह अमल अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेरा मानना तासो टेम मुंग लरा को वन व्हीलिंग बानी या ट्रैफिक चिकन वायलेशंस जी बाकी मुंग तासो सर महाम खबरी को बल्कि अवाम सर खपल वो बाईगान सर खबरी को वन व्हीलिंग हो जमंग चिकम टाउन ने शाह मंसूर टाउनशिप के दा डबल रोडों चिरी देखिए अक्सर द जुमे पर बाने दा अलकान कम जवानान दी यंग तो दारा उनशी अक्सर दी वन व्हीलिंग की दागे दा बारा बाकायदा सो नगोश च दागे को इंशाल्लाह तासो बकतली नी दागे ता बाकायदा मंगा ताणे और द ट्रैफिक ना प्री लगूली खो दा यवाजी जबरदस्त तासो په دې شیشه وساتت سره دا خبرو کوم ورونو بایګانو سره چې دا خپل بچی چې کم دی دا صرف د پولیسو ډیوټي نه ده مثال خبره کوم موټر سایکل د ون ویلینګ د لپاره یو مخصوص موټر سایکل هغه ګوري نو زما د مور پلار ته دا یو ریکوست التجا مې نه وته چې دا خپل ځوانان خپل بچی دا زمونږ د مستقبل معماران دي او دا چې کوم په ون ویلینګ کې رواني اکثر ته وګورئ ته به په خپل ویریږي چې کمبل مثال یو سړی روان دی هغه په د سوارلو په گاډي کې روان دی یا هغه په خپل گاډي کې روان دی موټر کې روان دی یا بل په موټر سایکل روان دی او دا ون ویلینګ کې نه غي خلک ته میریږي هغه د ځان خطر خو جدا خبره خو هغه نور دی چې کوم دی د ځان سره نور خلک دي نو هغه ته د نقصان باعث جوړ شي زما د بچو والدینو ته دا خواسته د مو التجا چونکی دا یوازې د پولیس کار نه دی نه یوازې مونږ چې کوم دی مونږ خپل چې کوم دغه کوه خو آسم چې کوم دی د مونږ ډیوټي ده هغه مونږ کوو جی او دا د مونږ بچی دي زمونږ هم د مور خپل ته دا خواسته چې دی خپل بچو ته وګوري او دي چې کوم موټر سایکل سیټ کوي یا ولا موټر سایکل اخلي نو غیلا پکار دي چې غیم په دې خبره باندې لک سوچو کی دا زمونږ دا ستاسو په ذریعہ باندې زمونږ دا میسج چې کوم دی ته ورسې کنه شي وته بل خبردار چې دا اغي دا تیر مونږ ټاون جمهور وځو ټاون کې ون ویلینګ ته ولاړو نه یو موټر سایکل زماره په خپل تختې زو پسې سالو 15 چکرې موالي بیا مې دي ته چې د خپل برګرو ته چې اکسیډنټ چې دا اکسیډنټ وکي نو هغه دومره دي چې هغه زمونږ هم د کنټرول چې کم دی هغه دغه نه دی نور لمین صاحب دار ته وایي چې فدر صلاح عمل تاسو کې خو دې سره سره دام راته وایي چې څوک په دغه ون ویلینګ باندې راګیر شي هغه ته به تاسو پنیشمنت ورکوي هغه کایندلی داګیم لون ته کمپلیټ ډیټیل مونږ ترا کوي ورجی د دې خو چې مخکې یو قانون موجود دی دغه مطابق مونږ یو سړي سره یو کس سره چې کوم نه هغه ون ویلینګ کې دا هغه سره مونږ د قانون په دایره کې او په قانوني لار باندې هغه ته دغه کو د دې قانوني کار خاص مونږ کو څومره پورې چې ون ویلینګ کې او زمونږ هغه 19 هغه خلاف مونږ FIR کو ایله مونږ ټریفیک چالان وسنو ورکو په اخر کې جی په بیٹک ټي په شبانه د شان سب میسج ورکول غواړي عوام ته هر سړی هر کس له پکار دی د یو خو پاکستانی د یو خو شهري چې هغه د ټریفیک د قوانینو احترام وکړي کم دا ټریفیکونه بایګان چې ولاړی دا زموږ پولیس والا نو دا هم د دې خلکو نه دي موږ د دې خدمت لپاره ولاړو ټریفیک پولیس سره چې کوم دی تعاون وکړي د ټریفیک احترام وکړي د خپل پولیس چې کوم ولاړی د هغې سره چې کوم نو په ښه طریقه باندې
زما دا ټریفک خپل سټاف ته ما ویلي دي چې د خلکو سره د خپل لیرونو بایګانو سره چې موږ دې خدمت ته پر ولاړ نو خو په احترام باندې او خو په طریقه باندې خو خوږه خله باندې چې کوم نه نو دې سره پیش کېدل دې سره خوږه خله باندې خبرې کول د ون ویلینګ نه کوي ور سپیډینګ نه کوي او خپل هیلمټ چې کوم دی نو هیلمټ باقاعده چې کوم دی کوي ون ویلینګ چې کوم دی مونږه چې ټریفک چالان چې نو ورکو د اف ای آر ورکو نو هغه کې اف ای آر مونږه په کوم چې انډر ایج نه دي لکه 18 سال نه چې بر یو هغه ون ویلینګ کوي نو هغه خلاف مونږه اف ای آر ورکو دا نه چې سبا د اف ای آر زینو دا په باقاعده د عدالت ته ځي هلته نه چې کوم نه دا سزا کیږي جی نو ګور یو سړی مثال سزا شو یو پیر سزا شو دو پیر سزا شو دا چونکې د ریکارډ سبا د پټول کیریئر باندې د په کریکټر باندې چې کوم نه نو سبا باندې کریکټر سرټیفیکیټ لري نو پاغي باندې ډېر غټ اثر پیوځي موږ تاسو په دې شیشې په ذریعہ باندې عوامو ته داري خواست کو ریکوست کو چې را خپل بچی چې کوم نه نو دا د بیزه د خدا نه خواسته بیزه مرګ نه چې کوم نه بچ کې او دا ځوانان دي په دې وخت کې چې کوم نه کویږي نه دي ته چې کوم نه زموږ د طرف ته دا میسج تاسو کنوي کې والدینو تم دا میسج کنوي کې والسلام ډیر مهرباني جی ویورز څنګه چې تاسو د نولمین صاحب خبرې واورېدې دینه بعد به ټریفک چې کوم انچارج دی جناب علي صاحب ته به اعظم نیغ پنیغه چې دا هغوی څه خیالات دي څه تاثرات دي د عوامو کوم دا سوالات دي چې دا هغوی موږ ته کلیر کړي د عوامو چې کوم یعنی کې کنفیوژن دی چې دا چې دور شي جناب علي صاحب السلام علیکم جناب علي وعلیکم السلام دا راته ووایئ جی چې د عوامو یو دا سوال دی چې هغوی وایي چې دا ټریفک چې کوم پولیس حضرات دي دی چې ناجایز پرچجات ورکوي ناجایز چالان ورکوي یعنی کې څه پروف ویم نه دې سره سره جی بل خبره دا ده چې لکه څه مسټیک نه وي د هغې متعلق تاسو څه ویل غواړئ ځکه چې عوامو دا جی یو سوال دی او دا جی لونه کلیر کړي اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی موږ له هم ټایم راکړ یو صحیح شو مو اوچته کړه چې هغه زموږ د ټولو په شریکه مسله ده د څنګه چې تا ووایي چې د چالان خبره نو دا ما مخکې هم په پروګرام کې ویلي دي او ستاسو د ټي وي چینل په ذریعه باندې موږ بیا هم زه خپل نمبر تاسو ته شیر کوم باقاعده موږ سره د هر سړی په خپله ډایرکټ رابطه کې هېڅ قسم داسې څه چالان نه چا ورکړی دی نه ورکي اصل کې چې کوم سړی وایلیشن وکړي نو هغوی بیا دا وایي چې را غلطې پرچې ورکړي یو سړی دی ستاسو په دې چینل ذریعه باندې زه ټولو عوامو ته دا وایم چې یو سړی دی موږ ته پروف پیش کړي چېرې دا لیسنس ما سره و ما له پرچه راکړه یا ما ورلوډینګ نو کړی ما له پرچه راکړه یا ما ور سپیډ نو کړی ما له پرچه راکړه چې داسې څه وایلیشن یې نه کړي او موږ ته پروف کړي چې موږ ته پیش کړي نو موږ به د هغې خلاف باقاعده ډي سي پي صاحب ناست دی موږ ته دا هدایت دی د ډي پي او صاحب د طرفه مو د دې خپلو افسرانو د طرفه باقاعده خپل سټاف ته وقتاً په وقتاً دا هدایت کو چې هر سړی دا زمونږ دا پولیس چې ولاړ دی دا د عوامو د خدمت لپاره ولاړ دی او چې کوم وایلیشن کېږي نو د ټریفک ډیوټي مسله هم دقه ده دا د ټریفک د پولیس ډیوټي ده چې کوم وایلیشن کېږي موږ به د هغه سړي خلاف کاروایی کوو که نه جناب علي صاحب دې سره یو بل سوال مخې ته جي راځي موږ سره چونکې بعضې چې کوم دا زموږ د ټریفک سیسټم دی یعنی کې دا د ګاډو والا دي کوم هغوی جي یعنی کې د خپل د لیمټ نه کرایه جي زیاته چارج کوي سپوز پېښور ته تللی دي هلته کې د یو آنه جانه چې کوم دی هغه د دو چې کوم دی جي 200 روپۍ کرایه ده هغوی 250 روپۍ چارج کړي یا 300 روپۍ چارج کړي د هغې متعلق د دې دپاره ډي سي پي صاحب ناست دی د دې صاحبانو د ډي پي او صاحب خصوصي هدایت دی موږ ته او باقاعده د دې کې موږ د ضلع نه چې کوم انټرنس یا آوټ پوینټ دي چې کوم ضلع ته ان کېږي کوم آوټ کېږي د هغې دپاره موږ خپله ډپلایمنټ کړی دی خصوصا په امبار انټرچینج کې په جهانګیري چیک پوسټ کې په شهید بابا چیک پوسټ کې دغسې په کرنل شیر انټرچینج کې نو دا موږ د دې دپاره کړي دي چې لکه هر ګاډی چې موږ ودرو نو موږ ته د عوامو طرف هم پرابلم راځي چې موږ ګاډي ودرو نو په ګاډي کې 15 کسه چې کم ناست چې نو هغې کې اکثریت دا وي یاره دا خلک تنګي نو موږ له ټایم ضایع کړي ټول څوک ډیوټوله رواني څوک یو خوا رواني څوک بل خوا د هر سړي ټایم قیمتي دی نو موږ په دې وجه موږ د خپل نمبر هم شیر کړی دی هر سړي سره او بل دا چې دا ډپلایمنټ موږ دې دپاره کړی چې باقاعده
چې کوم ټریفک والا یو سړی ویني نو باقاعده هغه ځای کې دی یو سړی ټریفک والا ته یو ذره ودرېږي ورته دی وایي چې بھائی دی ګاډي والا زمانه سیوا کرایه واغسته باقاعده زه به تاسو ته د دې چې کوم زمونږ کمپیوټر انچارج دی د هغه د طرفه به زه تاسو ته دا پیش کولی شم چې په دې موږ روزانه بیس باندې کاروایي کوو په روزانه بیس باندې کم صرف دا نه موږ ته غټه ایشو دا ده چې دا اوورلوډینګ هم کېږي لکه سورلی درې کسانو په ځای څلور کسان کېني په دې هم ډېره ایشو وه خصوصا د پنډۍ سټینډ نه او د پېښور د سټینډ نه زه به تاسو ته هغه ویډیو هم شیر کوم ډیلی بیس باندې چې کم کاروایي کېږي ما باقاعده مونږ تاسو ته پروف د یوه باندې پیش کولی شو چې یاره دا کاروایي پرې مونږ کړې ده او انشاءالله په دې کې مونږ کوتاهي نه ده کړې خو عوامو نه التجا کوو عوامو نه هم ریکویسټ کوو چې یاره مهرباني وکړئ دې کې تاسو مونږ سره سپورټ وکړئ چې مونږ ته یو سړی پوینټ آوټ شي مونږ به پرې کاروایي کوو داسې خو لکه هر یو ګاډي چې ودرېو نو هم مونږ ته مسلې جی ویورز چې څنګه تاسو د نور لمین صاحب خبرې واورېدې دې سره سره د جناب علي صاحب خبرې جی واورېدې چې څنګه تاسو ټول ته پته ده دا مختلف مسایل دي چې زموږ په سوابي بیس باندې دي دین علاوه که نور په لرې باندې ځو چې بیا دا چونکې آل اوور د پاکستان دا ډېر غټ پرابلم دی ډېر غټ ایشو دی جی نو امید لرم چې تاسو به زموږ د ننني پروګرام نه جی ډېر پوزیټیو پوینټس په اوچت کړي او نن دا پروګرام به دا تاسو خوښ شوی وي انشاءالله د بل پروګرام سره به تاسو په خدمت کې حاضرېږو چرته مې جی خاد او آباد اوسئ مال خپل کیمرامین تاج محمد سره اجازت راکړئ جی والسلام جی